زه څه قیدي نه یم نه مې څه جرم کړی دی زه به ستاسو په قید کې ناست یم زه به خپلو خپلوانو کره نه ځم څنګه چل دی مورې ښه چل دی راخلاص ته بېخیانه ده ته اوسه په شرمونو دې وشرمولم ما خو وی چې مردار به چې په جیل کې زه به درنه خلاص شم دا محله به درنه خلاص شي پاسه ګلالی نه زه نه ځم چېرته نه ځې کور ته ځو راپاسه زه نه ځم نه ام ګلغوټۍ ستا راځي خو څه بل شانتې دي خیر خو دی که نه څه چل دی نکاشف لاړه نکاشف سره چې دا نوې نوې موبایل دي کار روزګار هغه نه کوي ته تپوس وکړه چې دا د کوم ځای نه راځي نوې نوې کپړې نوې نوې سپلې ته هم تپوس نشي کولی په کور کې خو ته مشره ته خو دومره وایه ورته که نه ګوره د کاشف مورې دا د ښځو کاري حاجي سلام علیکم وعلیکم سلام بچي کښېنه دا د ښځو کاري دا زما کار نه دی د زوی نه ته تپوس وکړه چې دا پیسې دې د کوم ځای نه راوړي کار یې نشته روزګار یې نشته نو زه خو دې په شیشو پنجې کې واچولم چې دا نوې موبایل یې نوې کپړې تا ته چې تپوس کړی چې دا د کوم ځای نه راځي زه خو چې ورته ووایم خو ما ته داسې رابرک شي که نه زه ورته نشم ویلی ورته ته ورته پخپله ورته ووایه ته پلار یې ستا خبره مني زما خبره هغه نه مني بچی ګلغوټۍ کله چې ښځه راواده شي د خاوند نه خامخا تپوس کوه چې تا دا جامې دا موبایل دا د کوم ځای نه ته راوړې داجي زه چې ورته کله م ووایم چې ستا خو نه کار شته او نه روزګار شته ته دا دونه غټې غټې موبایلې کوم ځای نه راوړې زه چې ورته کله م ووایم نو ما ته سم کار شي وایي چې په دې کې به ته کار نه لرې ودې کتله ټول ورته په وینا ستړي شو خو هغه د چا نه مني خپله کوي زه چې راشي نو زه به ورسره اوس پوه شم وعلیکم داجي لالا خو بل نه درو سترګو والا موبایل پیدا کو لالا موږ له پکې یو پیدا کړو چې گیم مې خدیشه دا راته ووایه کاشفه سترګې خو دې نه وي چې وشرمېږي داسې ایمان دا غټې غټې موبایلې دا د کوم ځای نه راځي ته خو روزګار نه کوې اخر چل څه شوی دي پوه مې که یو خو بابا نو بس هیڅ چلم نشته خو به خدای راله راکوي که نه د کوم اړخه راځي نه نو خدای درله څنګه درکوي دا موبایل دا خو د لکونو روپۍ موبایل دي ته اخر کار څه کوې روزګار څه کوې ته خو ټوله ورځ دن او بار نو پیسې درسره د کوم ځای نه راځي بابا ته اوس دی خو هر چا له ورکوي خو خلکه څه کار روزګار کوي که نه نو نو کار کوم خو زه کې خو اخوندم او موبایل یې اخلم ما خو ته چېرته په کارونه نه چې کوره کار لاړې کتل داجي دکه چې دې زه تپوس وکړم نو ځمکه اسمان یو کي کاشفه یو خبره درته کوم پرېږده دا لوفرې دا پیسې تا له د بل ځای نه را روانې دي او دغه کاروبار دې بند که ګینې ګورې سر به وخورې سر ځان پوه که یو خو بابا چې کور ته رادن نشم نو ستاسو هم دقه خبرې ولې بربند به ګرځمه بربند مه ګرځه په عزت کې ګرځه خو ما ته پته ده ته به موږ یو ورځې خامخا شرمې یو خو بابا تاسو سره ناسته مسې ناروا ده او دې کور ته چې څوک راځي هسې بد به کوي لاړم دنه دا اوس د سړي بچی دي د سړي بچی دي هلکه چې مور او پلار تا ته صحیح خبره کوي نه د باندې ټوپک لګي خو اوسني اولاد هم دغسې دي دوی خپله کوي او د بل نه اوري ناوخته کو که نه دا څه ټیم یې کو څه ټیم به راځي دا ګلغوټې ډېر دی ناوخته کو که نه په ټلیفونونو خو مې درته زارش نه شو اخره کې مې هغه بیټري هم ډاون شوه د موبایل ته ما پسې ولې بار بار ټلیفونونه کوې تا ته پته نه لګي چې زه د شته خاوند ښځه یم پوره ګلغوټې شته خاوند کم دی اخو په جیل کې دی چرې به روزي ګوره زلمیه ما مه شرموه او خپل ځان هم مه شرموه دا خلک به څه وایي ته دې د خلکو کور وان کې ای ګلغوټې ته ما ته ده ووایه چې ستا ما سره مینه شته او که نه زه نه یم خبر چې زما ستا سره مینه شته او که نه
ته دې په دې خپل له لاس کېږده او تپوس ترېنه وکړه چې ستا ما سره مینه شته او که نه زه لاړم. وېزه جی داجي دا ولې زموږ دا سر کته کړی دی خیر خو یې باندې چا تر شرم ورغوسو نه داجي شرمر مې نه دی کړی خو غوسه داجي یو خبره درته کوم خو نه پوهېږم چې څنګه یې درته وکړم. هلکه خبره جوړه جوه مه خو چل څه شوی دی چل دا دی داجي چې په دې کلي کې مې یوه جینۍ خوښه شوې ده. جینۍ دې خوښه شوې ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده خو څوک ده د چا لور خور ده داجي ویمه د روپۍ ګل انګور ده او د کاشفي ښځه ده او په ایمان چې داړی رانه دی او چې هر څه کې داجي خو دا جینۍ به راله کې. هلکه خدای دې تبو برباد کا دا د ښځر نه څنګه وکړم دا ماغزه دې کار کوي او که نه خدایا خیر کې داړه مې داسې درزېږي. کاشف لاړه په دې لارو کې څه خلک اورېدلي بابا څه چل دی کاشف لاله پولیسو بوتلو وای پس کې مسافر کاکا نه غلا کړې وه وایس پسې کوه وای خدا ما ورته وویل چې دې غلط کارونه مه کوه اخر دې وکړل که نه یا کاشفه په شرمونو دې په کلي کې وشرمولم یا د خدای بې انصافه دا دې څه وکړل دا دې څه وکړل. اوس پسې کوه اوس به څه کوو په قچرو کې به شرمېږم په دې سپینه جامه مې داغونه کاشف ولګول اخر زه به خلکو ته ویم څه د غلا خو ډېر سخت کیږي ښځې اوس پسې کېږي سړیه نه یم خبر چې څه به کېږي نو. بابا څه چلو شو په کاشف څه چلو شو بچې کاشف کهاني وکړې کاشف په شرمونو شرمولم هغه وشو چې د کم نه زه یېرېدم د غلا په کیس کې ګیر شو پته نه چې کېږي بس نه نو داجي اوس بس کېږي د غلا کیس خو ډېر سخت دي کاشف بس را خلاصېږي کو نه بچې قسمت خپل دی چې کله به راخلاصېږي زه ورپسې یو قدم هم نه اخلم زه به اوس ځم چې زما زوی غلا کړې ده او پرېږدې دی هېڅ قدم نه وای خدایا زولې کې مې خیر واچې زه به چې د کلي چینکې راټولې کړم چې درس ختم وکړو دا په ختمونو نه کېږي زوی به دې غلاګانې کوي او ته نه ونه درس ختم کومه ویم چې پکې د دې خدای پکې سکای اسې ویم بابا دا لاله به کله را خلاصېږي خلي شو اړو راخلاص دې نشي دغه د دې خدای وګړي تا ته خبره چې خاوند دې په جیل کې دی او ته ګرځې لاره خو څوک یې مه ګرځه
خلک پر پورې خبرې کوي ویما مورې د سکه دی نه ما نه مې څه جرم کړی دی زه بس تاسو په قید کې ناستې ما زه به خپل خپلوانو کره نه ځم ویم لورې سمه خبره د باندې بده مه لګه د شته میړه ښځې لارو کوڅو کې مه ګرځه او مورې ستا زوی غل دی غله زه د هغه نور انتظارونه نشم کولی کیدی شي چې یم ګل غوټۍ ستی راځي خو څه بل شانتې دي خیر خو دی که نه څه چل دی ویما مورې خبر بشي خو درته ویم نه یا الله زولې کې مې خیر واچوي خدای موږ خو به ډېر په شرمونو شرمېږو بابا دا ګوره کنه څنګه خپل انګور مې درله راوسته کاشفې خو هسې هم په جیل کې پروت دی را مې وسته د نکاح مې پرې وتړله لکه خدای دې تباه او برباد کا د نکاح د پاسه یې نکاح څنګه وتړله د کلي دا خلک په څه وایي دا خو تا ما د کونه دښمني وکړه چې هر څه وایي بابا ګورو به ورسره هسې مو ورسره ګورو بابا چې څه کېږي هغه به کېږي زما خوښه وه او بسوم یې کړه بچې ته خو هېڅ لیونې کړې ما له دښمني وکړه خو اوس په کېږي څه بابا څه چې کېږي ګورو به ورسره او مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی او چې په عشق مړ شي نو مړ نه ګورو به ورسره سرکوزیا موږ له خو دې کار وکړو که نه رجې سړیه ګوره ډېر تېز یې په خبرو کې هلته به ډېره په ګزاره باندې خبره کوې ګورې وایم ښځې زیاتې را سره غلامي کړې دي او تپوس په د غلامي نه د دې خبرې زه خامخا کوم نو تپوس وکړه تا ته نه ویم خو جنګ جګړې به ورسره نه کوې ګوره ښځې سره کوې کوې کېو ګوره ښځې زما عزت ته لاس اچولی دي او د دې تپوس پتې خامخا کوم که زوی یې نه پېده غلامي خو پوهېده که نه ګل غوټې یا ګل غوټه بچي بابا څه وایې راځه دا بوټي تکې شوي دي اوبه دې راوړه غلامیان ډېر زیاتې دې وکړه دومره زیاتې دې وکړه چې زه تا ته ویلی نه شم ته خو ظلمې سړی د نکاح د پاسه څنګه نکاح کې چې ستا زوی د ما انګور سره نکاح کړې ده ما خو خپل زوی ډېر پیکو خو هغه په بار کې کوک لرګي دی څه ورسره وکړم زه نو څه به ورسره کې ستا زوی به په کلي کې ښځې خوښېږي خلکو باندې د خلکو په ښځو باندې به نکاحګانې تړي ته ورته نه وایې چې دا تاسو وکړل زما زوی مړ خو نه دی خو په جیل کې دې راغی چپ که دا خلک پر باندې خبر زه خو دې وشرمولم که نه زما نه خو دې پرتوګ وویسته که نه زه دې وشرمول په خپل چرم چرمېږي او زما په چرم نه چرمېږي یې سړیه ا درته ټیک وي که نه په دې کلي کې هم څه له شرمېږه ګوره د کاشفي مور شرم خو هغه و چې زما وشو د دې نه پس به زه څه شرمېږم سبا چې د زوی د جیله راخلاص شي نو به څه کوي ښځې په خولې لاس کېده بس دې که نه نو ګورم بیا ګل لاله ته کور ته لاړ شه زه په دې خبره باندې دوی سره سلا وکړم سلام الله پرېږده راځه لوړې چې ځو بابا زه نه ځم ما درته وویل که نه بیا ګل لاله تاسو لاړ شئ په دې به زه سلا ګوره دا زما انګور ده او دا به د ځان سره بوځم په دې به زه په خپله سلا کوم دوی سره ځه سلا وکړه غلامیا په ایمان کې پرېږدم دا د عزت مسله ده او د شرمونم نور ځان نشم او تا سره خو به ګورم خدای جامې رانه ووتې سرانه کاشف جامې ویستې او سرانه انګور جامې ویستې یې سړیه دا به څه کېږي زوی په جیل کې دی او انګور مې دې میړه کوي کله چې خو موږ په شرمونه باندې وشرمېږو داجي خلک ډېرې غلطې خبرې کوي زما د بابي ولې بل خاوند کو زما ورور خو لامل نه دی او خو ژوندی دی جیل کې دی بچې په ټولو خبرو پوهېږم ګل غوټې ډېره ناجیزه وکړه د نکاح د پاسه څنګه نکاح کېږي خو څوک هم ډېر مشکل په دواړو طرفین دې زوی وشرمولم په دواړو طرفین عمرانه په عدالتونو کې پرتوګ وویسته او عمرانه دلته په کلي کې ووته دا صرف ستا د زوی د لاسه هم پوهېږم هر وخت ورته لګي وه خو بس پته نه چالن سبا ورسره یې وه د چالن سم ورسره نه وه
په خپله رسیلو که رزیل نه وي نو ته به داسې کارونه نه کول د خلکو کورونو ته به نه وړېده چې غلاګانې کوي همدا به یې انجامي او د غلط سړي همدا انجامي کوم انجام چې ستا د زوی شو خو زه دا دعا کوم چې خدای مرګ وله راولي او په جیل کې سنبال کړي يلا شو ماشي سهل راغی السلام علیکم سلام كيف هذا شو هذا څنګه چلې مورې ښه چل دی راخلاص شو بېخیره ده ته اوسه په شرمونو دې وشرمولم ما خو وی چې مردار به شي په جیل کې زه به درنه خلاص شم دا محله به درنه خلاص شي شرمه تا خو زه څه نه کوم که نه هغه غلاګان دې وکړې کمیس پرتوب دې رانه په دې ټوله علاقه کې ویسته او بیا نه راغلې ما ته نیغ کېناستې يا بچي لاره ته ښه وي که نه اوس خو په حیا کې ګرځه لږ په عزت باندې اوس ګرځه اوسه صحیح ده بابا مړه صحیح ده نو دنه ته پیشه او زوی دې پیشه د ده دا مخ په ما باندې بدي لګي واورې د پلار خبرې تا چې دا غلاګانې نه کولې که نه نو ته به نن به ښه وې ته دې کلي کې واپس خلکو به خاندل نه راپسې بیبي خبرې پرېږده په ګلغوټۍ څه شوه ویسا بابي دې څه شوه لالا هغې بل واده وکړو څو ګلالۍ بل واده وکړو مورې زه خو لا مړ نه یم زه خو ژوندی یم او د نکاح د پاسه بله نکاح څنګه کېږي خو په دې مې پوهېږه چې چا سره یې دویم واده وکړو بچي د غلامي زوی سره ها بچي خبره واوره ګلغوټۍ تاسو یو پهله چې خبره ده پخ کړې وکړه ورېږه بابا هغه ژر پیر وړي نو بیا به یې درله پخه کړم پاسه ګلالۍ نه زه نه ځم چېرته نه ځې کور ته ځو راپاسه زه نه ځم نه زه نه ځم لکه ته زما د کور ته بغیر اجازه ته څنګه رالې ته ما نه وې پې کړې څنګه بغیر اجازه ته رالم کاکا زما ښځه تاسو کره نکاح کړې ناسته ده زه به ستاسو کور ته نه راځم دا زما په کور کې اوس زمین ګور ده ستا نه ډېره کمسله او بې پښتو ښځې تا زما دون انتظار نشو کولی نه نشو مې کول نور انتظار ورته یم چې پایا کې زما د کور وځه زم خو زم خو دا ښځه به د ځان سره بوزم پرېږده ورته یم چې دې لاسو زما په کور کې ولاړې ته به زمین ګور بوځې ګوره غلام خان کاکا تر څو پورې چې مړ شوی نه یم که نه نو دا ښځه به ځان سره بوزم غلامي کاکا ډېرې قصې به را سره نه کې چې مړ شوي نه یم که نه نو دا جینۍ به د ځان سره بوزم راځه جینۍ خپلې مو پوره کړم خدای دې تبو برباد کړه دا داسې چلو کو دا خو تا خونو کو داجي بیبي داجي ولې بچي بلې خیر شه داري نشتو څه چا ویشتو غلامي کاکا زوی وای خدای اوس به څه کېږي وای پروردګار علما د غم د پاسه غم دی ورکه راواله ښځې ورکه راواله راځئ بچو دا خلک څه شو مړې کاشف مړې
بابا جی یا کاشی بابا جی د کاشف مورې ما ژړه ورته د بدعمله سړي هم دغه کاري که د غلا نه وي کړې دې د خلکو کورونو ته نه واوړېدلې نو نن به ما دار وژنلې ده ستا د لاسه زما زوی مړ شو د خدای په انصاف د نکاح د پاسه څنګه نکاح کې تا د خپل خاوند دومره مې انتظار ونه کړ چې هغه راغلی وي نو په خوښه به دې طلاق اخیستی و نو بیا به دې بل خاوند کو ولې دې داسې وکړل بابا ما معاف کا دې ارسا زما وجنه شو ګلغوټې که زه تا معاف هم کم نو زما زوی واپس نه راځي خدای ته وګورئ خلکه چې خاوندان هم جم دي یا په جیل کې یا چېرته قید و بند کې نو کال دوه کاله انتظار خې وکړې که نه بچي ما معاف کړې خدای دې معاف کړه